بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو لیدونکو او زده کوونکو څنګه یاستئ؟ خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې روغتیا او سوکالۍ زموږ یوازینۍ هیله ده. دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 12 ټولګي کیمیا مضمون یو 32 لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. د دې لوست عنوان دی د دالکاینونو فزیکی او کیمیاوي خواص. مخکې دی چې زه د دالکاینونو کیمیاوي خواص او فزیکي خواص تاسو ته تشریح کړم. زموږ موخې دا دی چې تاسې د دې درس په پای کې د الکاینونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص په اړه پوره معلومات حاصل کړئ چې فزیکي حالت د دوی څنګه دی، د دوی هغه کیمیاوي فعالیتونه او کیمیاوي تعاملونه د کوم مرکبات سره په کومه طریقه تعامل کوي، په دې باید پوه شئ. خو په تیر درس کې موږ الکاینونو تاسو ته تشریح کړل چې د الکاینونو هغه عمومي فرمول مو هم تاسو ته تشریح کړه، همدارنګه د هغوی نوم ایښودنه، ایزومیري او د هغوی جوړښت مو هم تاسو ته تشریح کړل. ویلي مو وو چې په الکاینونو کې درې ګونې اړیکې شتون لري چې یوه سګما، دوه د پای اړیکې دي، دوی اسپي هایبریډیزیشن لري، د دوی هغه فضایي شکل چې دی خطي دی، همدارنګه د دوی د ولانسي زاویه چې ده 180 درجې ده. همدارنګه موږ په دوه طریقو باندې د دوی نوم ایښودنه وکړه او د دوی ایزومیري مو هم وویل چې ایزومیري د الکاینونو د درې ګونې اړیکې موقعیت په اساس ټاکل کیږي. یعنی په الکینونو کې موږ دوه ډوله ایزومیریګانې درلودلې، یو فضایي ایزومیري وه او هم د دوه ګونې اړیکې د موقعیت په اساس. خو په الکاینونو کې یوازې د درې ګونې اړیکې د موقعیت په اساس موږ ایزومیري ټاکلی شو. په تیر درس کې مو تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړې وه، خدای دې وکړي چې هغه مو هم لیکلي وي خپله کتابچو کې. او دا دی اوس شروع کوو د الکاینونو فزیکي او کیمیاوي خواصو باندې. الکاینونه هم د الکانونو په څېر کله چې په الکاین کې د کاربونو تعداد 2 وي او 2 نه تر د کاربونو تعداد چې 4 وي، یعنی کوم الکاینونه چې 2 کاربونه، 3 کاربونه او 4 کاربونه ولري، نو هغه د فزیکي حالت له مخې ګاز دی. او کله چې د کاربونونو تعداد زیاتېږي، 15 ته رسېږي او د 15 نه تر 14 پورې، دغه کاربونونه بیا په مایع، دغه الکاینونه بیا په مایع حالت باندې پیدا کیږي. خو کله چې د کاربونونو تعداد 19 ته ورسېږي او د 19 نه پورته، دا بیا جامد حالت کې پیدا کیږي. نسبت د الکینونو او الکاینونو په اوبو کې ډیر حل کیږي، په اوبو کې ډیر حل کیږي. او کیمیاوي خواص د الکاینونو چې دی، دوی هم کولی شي چې جامعي تعاملات هم ترسره کړي، تعویضي تعاملات هم ترسره کړي. لومړنی تعامل چې ستاسې په کتاب کې لیکل شوی هایدروجنیشن دی. که چیرې موږ یو الکاین په نظر کې ونیسو، یعنی اسیټلین په نظر کې ونیسو، اسیټلین تاسې پوهېږي چې کاربن او کاربن ترمنځ یې درې ګونې اړیکه ده او هر کاربن د یوه هایدروجن سره وصل دی. که چیرې دغه موږ هایدروجنیشن کو، یعنی هایدروجن پې نصب شي، کله چې هایدروجن نصب شي د ده دغه درې ګونې اړیکه ماتېږي، دوه ګونې اړیکې ته بدلېږي. نو په نتیجه کې د نکل په شتون کې CH2 دوه ګونې رابطه CH2 نی
ایتلین لاسته راځي. همدارنګه که چیرې ایتلین هایدروجنیشن شي ایتان لاسته راځي چې په تېر درس کې مونږ تاسو ته تشریح کړو. که چیرې مونږ د الکاینونو بل خاصیت کې فزیکی کیمیاوي خاصیت په نظر کې ونیسو، دغه اسیتلین د هالوجن سره که چیرې تعامل ورکړو، د مثال په ډول که چیرې مونږ اسیتلین بیا هم د کلورین سره تعامل ورکړو یا برومین سره یا آیودین سره، نو په نتیجه کې داسې لیکلی شو چې CHCl دوه رابطې CHCl، یعنې د دې کې زه مشرع فورمول ولیکم، داسې لیکو چې دوه ګونې اړیکه دایکلور ایتلین لاسته راځي. همدارنګه که چیرې مونږ د دې مرکباتو دریم خاصیت په نظر کې ونیسو، کیمیاوي خاصیت یې دوی کولی شي د هایدرو هالوجنیشن هم شي، یعنې کولی شي چې د HCl HBr HI سره هم تعامل وکړي. د مثال په ډول که چیرې مونږ اسیتلین د HBr سره تعامل ورکړو یا هایدروجن بروماید سره تعامل ورکړو، نو په نتیجه کې زه به دغه فورمول دلته مشرع ولیکم، درې ګونې اړیکه ماتېږي، دوه ګونې اړیکې ته بدلېږي، دلته دوه هایدروجنه، دلته هم هایدروجن، دلته برومین وصل کېږي، برومو ایتلین لاسته راځي. او که چیرې مونږ اسیتلین هایدریشن کړو، یعنې د اوبو سره تعامل ورکړو، یعنی مونږ که چیرې اسیتلین د اوبو سره تعامل ورکړو، نو په نتیجه کې لومړی وینایل الکول لاسته راځي، یعنی لیکلی شو چې CH2 همدارنګه CH رابطه OH. دلته د دوه ګونې رابطې په شتون کې هایدروکسیل ثبات نه لري، یعنې دغه مرکب چې کله د اسیتلین د هایدریشن څخه لاسته راځي بې ثباته دی، نو دغه حالت کې نه پاتې کېږي، دوی وروسته په CH2 دوه رابطې C، یعنې کله چې دغه هایدروجن راځي دلته په دې لومړني کاربن کې نصب کېږي، لیکلی شو دلته چې CH3C دوه رابطې OH دلته پاتې کېږي، یعنی دا وینایل الکول دی او دا اسیتالدهاید. په دغه حالت کې ثبات لري، دغه حالت کې بې ثباته دی، یعنی د دوه ګونې اړیکې په شتون کې هایدروکسیل یا د الکولو ګروپ چې کوم دی هغه تاب نه راوړي او داسې حالت ته په دویم پړاو کې تبدیلیږي، یعنی لومړی د اسیتلین د هایدریشن څخه وینایل الکول لاسته راځي چې دا بې ثباته دی او زر په اسیتالدهاید باندې بدلېږي. مونږ کولی شو چې بل الکاین هم هایدریشن کړو. دا تخته به زه پاکه کړم. که چیرې مثلا CH3 رابطې CH3 جمع اوبه، یعنی دلته هم هایدریشن شي، په نتیجه کې
CH دوه رابطې COH بیا هم یوه رابطه CH درې لاسته راځي. بیا هم هغه مخکې خبره مې چې وکړه د دوه ګونې رابطې په شتون کې د هایدروکسیل ګروپ خپل څخه عکس العمل ښیي، نو دغه مرکب بیا وروسته په دې مرکب باندې بدلیږي. لیکلی شو چې CH درې، یعنې دغه هایدروجن نه دی راځي په دې کاربن باندې نصب کېږي. دلته دوه ګونې اړیکه د اکسیجن سره جوړیږي، دلته هم CH. دلته لیکلی شو چې دای میتایل کیتون یا اسیتون. الکاینونه پولیمرایزیشن هم کیدلی شي. د الکانونو د پولیمرایزیشن څخه که چیرې دوه دایمیرایزیشن شي، یعنې دوه اسیتلینه موږ تعامل ورکړو، نو وینایل اسیتلین لاسته راځي. د مثال په ډول که چیرې موږ دوه اسیتلینه تعامل ورکړو، په نتیجه کې CH دوه رابطې C یوه رابطه C درې رابطې CH، یعنې دې مرکب ته موږ ویلی شو وینایل اسیتایلین یا اسیتلین، چې د الکانونو د دایمیرایزیشن څخه وینایل اسیتایلین لاسته راځي. همدارنګه که چیرې موږ درې مالیکوله د اسیتلین سره یو ځای کړو، په نتیجه کې بیا C شپږ یعنې بنزین لاسته راځي. یعنې دا داسې هم لیکلی شو چې درې CH درې رابطې CH په نتیجه کې چې دوی ته تعامل ورکړل شي C شپږ H شپږ یعنې بنزین لاسته راځي. دغه الکاینونه تعویضي تعاملونه هم ترسره کولی شي. دی خو هغه جمعي تعاملونه وو چې ما تاسو ته ولیکل. تعویضي تعاملاتو په اړه یې هم خبرې کوو انشاءالله. که چیرې موږ دا مرکب د سودیم اماید سره تعامل ورکو، نو په نتیجه کې سودیم د هایدروجن سره ځای تعویض کیږي. کله چې ځای تعویض شو، نو دغه هایدروجن راځي د دې امین سره امونیا جوړوي، یعنې NH3 جمع R C3 رابطې CNA دا مرکب جوړوي. یعنې دوی کولی شي د ګرینارد معرف سره هم تعامل وکړي. د مثال په ډول که چیرې دغه مرکب د ګرینارد معرف سره CH3 رابطه ګرینارد معرف فکر کوم همداسې شی دی. که چیرې دوی تعامل وکړي، په نتیجه کې میتان لاسته راځي او CH4 جمع مګنیزیم آیوداید دا مرکب لاسته راځي. یعنې دوی څنګه چې جامع تعاملونه ترسره کولی شي، تعویضي تعاملونه هم ترسره کولی شي. دلته د سودیم اماید سره او دلته د ګرینارد معرف سره چې تاسې ولیدل تعویضي تعامل یې ترسره کړ.
موږ په دې درس کې د الکاینونو فزیکی خواصو په اړه وغږېدلو چې موږ د الکاینونو فزیکی خواصو په اړه وویل چې کله د کاربونو تعداد د 2 تر 4 پورې وي هغه مرکب چې دی ګازي حالت لري او کله چې د کاربونو تعداد د 15 نه تر 14 پورې شي یعنی د کاربونونو د تعداد د زیاتېدلو سره د دوی مالیکولي کتله همدارنګه کثافت د ایشېدو او د ویلې کېدو ټکی هم د جوش ټکی زیاتېږي. کیمیاوي تعاملاتو په اړه یې موږ وویل چې هایدروجنیشن، هالوجنیشن، هایدروهالوجنیشن همدارنګه د پولیمیرایزیشن تعامل هم ترسره کولی شي او که چیرې مثلا اسیټلین وسوځول شي نو کاربن دای اکساید اوبه او انرژي لاسته راځي. په یاد ولرئ هر عضوي مرکب چې وسوځي په نتیجه کې د کاربن دای اکساید اوبه او انرژي لاسته راځي. موږ د الکینونو د فزیکي خواصو کیمیاوي خواصو په اړه وغږېدلو. ستاسې د کورنۍ دندې لپاره موږ یو فعالیت دلته هغه تاسو ته درکوم. که چیرې مثلا اتیایمې صفحې ته لاړ شئ فعالیت دی د لاندې تعاملونو معادلې بشپړې کړئ. یعنی 4 معادلې دي په اتیایمه صفحه کې فعالیت عنوان لاندې دغه معادلې تاسې تکمیله کړئ او خپل کتابچو کې ولیکئ تر څو دغه درس مو ښه زده شي او ستاسې هغه د کورنۍ دندې په حساب چې نمرې دي هغه تاسو ته په ازموینه کې درکړل شي. نو دا و زموږ درس. تر بیا هم په الله سپارم. د خدای